خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د سوالګرو د څارنې لپاره به بایومټریک او نوې ټکنالوژي وکاروي. د تفصیلاتو له مخې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ویګرنسي اکټ 2024 وړاندې شوی دی. دا قانون به په ټوله صوبه کې نافذ شي او مسلکي سوالګرونو پر ضد به کاروايي کیږي. د سوال کولو په صورت کې به له یوې میاشتې څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزاګانې وي. د راپورونو له مخې دا قانون تر مخه به یو صوبایي سټیرینګ کمیټې جوړیږي چې دا به شناختي کارت او پاسپورت بندولو اختیار هم ولري. د بیل له مخې په صوبه کې د لومړي ځل لپاره سوال کولو باندې یوه میاشت بند، د دویم ځل لپاره 1 کال بند سزا ټاکل شوې ده. همدارنګه د دوکي له لارې سوال کولو باندې 2 کاله بند او د منظمې ډلې چلوونکو ته 3 کالونه بند سزا ورکول کیږي. دغه راز د ماشومانو څخه سوال کولو په صورت کې به تر 4 لکو روپۍ پورې دروند جرمانه لګول کیږي. مسلکي سوالګر به پولیس او د ټولنیزې اوسنۍ ادارې پرته له وارنټه نیولی شي. د خبر له مخې په بیل کې د هغو کسان لپاره سختې سزاګانې وړاندیز شوي دي چې د ماشومانو د سوال لپاره کاروي او ماشومان به له دغو استحصالي فعالیتونو څخه راویستل شي او د بیا روغنې نظام به داخل شي. د نوي قانون 2020 کال پخواني قانون بدل کړي او د عصري اړتیاو په بشري حقوقونو سره سم په لار اغیزمن شي. په بیل کې دا هم ویل شوي دي چې په بیا سوال کولو سره به تر 1 کال پورې بند او تر 500,000 روپۍ پورې جرمانه وي او په منظمه سوالګرۍ کې شکلو کسانو لپاره به تر 3 کلونو بند او تر 2 لکه روپۍ پورې جرمانه ټاکل کیږي. د دې قانون موخه دا ده چې سوالګرو د ټولنې ګټور او بې عزته وګړي وګرځي.